او بل دا دی چې که سیلر عام کې موږ تاسو معلومو سیلر عام کې هم وګورئ دلته د ځینې هغه چې نښه یې ځینې مثلا کوم هغه چې دي اپشن یې فعال نه دي زه باید خپل اکاونټ ته داخل شم د امازون سیلر اکاونټ ته هغې ته زه لاګین کېږم بیا کولی شو تاسو د ځینې اپشنونه چې شي فعاله شي ښه او دلته سیلر امپ کې نور الرټ هم لیدلی شو پرایویټ لیبل دی دلته وګورئ دلته یې راسن وویلی چې دا پرایویټ لیبل پروډکټ دی دې نه ځان وساتئ بل وریشن هم لري صحیح ده 2 وریشن هم لري بې ایثار یې 10 دی او په تېره میاشت کې دومره خرڅ شوی دی دا که چېرته زه مثلا سورس مثلا وغواړم چې زه هم خرڅوم برانډ نم یا اپروول واخیستلو یا مثلا ښه پروډکټ و د انلاین اربیټراج لپاره نو زه به ځمه سورس کې به زه دا پروډکټ ګورم فرض مثال دا زه رااخلم تر دې ځایه پورې کپي به یې کړو لاړ به شو سایټ ته دلته به یې پیسټ کړو او انټر به یې کړو چې دغه پروډکټ په نورو سټورونو کې چا سره پیدا کېږي که نه پیدا کېږي فرض مثال زه دغه پروډکټ دلته دغه سایټ کې ګورم alibaba .com که څه هم موږ تاسو باید انلاین اربیټراج پروډکټ alibaba کې ونه ګورو صحیح ده زه یو مثال تاسو ته درکوم مثلا دغه یو پروډکټ دی صحیح ده په څو تمامیږي 0.88 صحیح ده په دې باندې ماته تمامیږي فرض مثال یو یې فرض کړئ چې یو راته تمامیږي $1 زه ګورم دلته دغه قیمت ورکوم $1 صحیح ده $1 مې چې دلته ماته $14 ګټه پاتې کېږي صحیح ده $14 ګټه راته پاتې شوله ROI څومره ده 1425 $7.2 چې د بریک ایون یعنی که چېرته موږ تاسو خپل سر باندې خرڅوو نو 7.2 باندې خرڅولی شو نو دغه ټول یعنی د سیلرام په واسطه موږ تاسو معلوموو لاندې راځو دلته هم موږ تاسو لیدلی شو بې ایثار امازون پکې دی نه دی پکې ټیټ ترین قیمت کوم قیمت ته راغلی دی بای باکس چې پکې اخیستل شوی دی ټول معلومات موږ تاسو لیدلی شو دلته د بعضې الرټ چې وایي چې نه درکوي تاسو خپل اکاونټ ته ویلی داخل شئ زه خپل اکاونټ ته داخل شوی یم اوس یې ریفریش کوم صحیح ده او دلته وایي چې موږ تاسو ته الرټ کې 2 الرټ راکوي صحیح ده یو خو دا وایي چې دا مثلا پرایویټ لیبل پروډکټ دی آی پی وایولیشن شاید ولري او بل دا چې وریشن لري صحیح ده نو همداسې لاندې راځو ګورو د دې ګراف هم لیدلی شو خو ګراف موږ تاسو دلته نه ګورو کفا کې ښه وضیح لیدلی شو بل یې موږ تاسو ته د سیلرانو په مورد ویلی دی چې مثلا په دې کې یو اف بی ای سیلر موجود ده صحیح ده یو اف بی ای سیلر پکې موجود ده او دلته هم وګورئ موږ تاسو ته ښودلی دي څلور اف بی ای سیلران دي 4 دي خو اصلا دا یو نفر دی نور خو دلته 4 ښایي خو دا موږ تاسو هلته ولیدلو چې د 4 واړه یو شخص دی دغه پروډکټ دی دا دی پرایویټ لیبل پروډکټ دی نور چاته اجازه نه ورکوي نو دلته هم ټول مواد موږ تاسو د دی لیدلی شو یو بله مهمه موضوع په سیلرام کې دا ده چې موږ تاسو کولی شو تر څو د دې سیټینګ ته غور بدل کړو مثلا نور قیمتونه په دې کې موږ تاسو نه یو محدودیت ورکړو خپله صحیح ده مثلا مینیمم بې ایثار باید دومره وي دلته موږ تاسو ورته ورکولی شو میکزیمم زیات نه زیات څومره وي هغه هم دلته ورکولی شو مینیمم پرافیټ څومره غواړم دومره غواړم دلته یعنې $2 وي $3 وي څومره وي او مینیمم ROI کم تر کم ROI باید څومره وي دومره هم پریپ سنټر لپاره موږ تاسو عموما $1 قیمت ورته ورکوو صحیح ده پریپینګ یعنې څوک چې زموږ تاسو پروډکټ شی کوي پریپ کوي هغې لپاره هم موږ تاسو دغه قیمت ورکړو که نور مصارف یې هغه هم دلته ولیکو نو کله چې دا قیمتونه موږ تاسو ورکړل نو دا خپله محاسبه کیږي صحیح ده دا خپله محاسبه کیږي هلته پروډکټ کې موږ تاسو ته وایي چې دغه هر پروډکټ چې دی دومره ګټه تاسو ته پاتې کیږي نو موږ تاسو سیلرام کې ټول دغه موارد کلکولیټ کولی شو سیلرام عینا لکه موږ تاسو چې بی ای کلکولیټر استفاده کوو په همدې ډول سره دغه هم استفاده کیږي
موږ تاسو ځینې وختونه یو ګوګل شیټ ځان لپاره جوړوو، صحیح ده، تر څو د دغه پروډکټ ټول خصوصیات همالته موږ تاسو لیست کړو. ګوګل شیټ باندې کلیک کوو، مثلا یو شیټ جوړوو تر څو موږ تاسو د همغه شخص لپاره چې مثلا موږ تاسو کار کوو د هغوی لپاره موږ تاسو دغه شیټ شی کړو، دغه معلومات په همغه شیټ کې داخل کړو، دوی وګوري. نو شیټ هم موږ تاسو کولی شو د همدې طریقه شی کړو، منیج کړو، جوړ یې کړو او استفاده ترې وکړو. زه راځم د سیلرامپ عمومي ویب سایټ ته. دلته موږ تاسو راځو شیټ ته. موږ تاسو څو شیټونه لرو؟ دغه شیټونه 1 2 3 4. کولی شو دې باندې کلیک وکړو، یو شیټ باندې داخل شو. دغه شیټ دی، کولی شو له دغه څخه موږ تاسو استفاده وکړو. مخکې موږ پروډکټ په دغه برخه کې څه کړي دي؟ اضافه کړي دي. پروډکټ نیم دی، دا موږ تاسو خپله ورکوو، صحیح ده. نو دې کې تاسو وګورئ لاندې که لاړ شو بیخي دلته موږ تاسو مثلا دا خپله موږ تاسو جوړ کړی دی، صحیح ده. مثلا اول ورکوو تاریخ، کوم تاریخ باندې دا پروډکټ اډ شوی دی، هغې نه وروسته د پروډکټ نیم دی، نوم د پروډکټ دی، صحیح ده. کوم پروډکټ دی دلته ایسین موږ تاسو ورکوو. کټګوري، کومه کټګورۍ کې دغه پروډکټ راځي. دلته سیلز رینک کې څومره دی، صحیح ده، هغه بیس سیلر رینک چې کوم دی. دلته موږ تاسو سټور ورکوو. سټور دا معنا یعنې دا کوم ځای کې پیدا کېږي دغه پروډکټ، صحیح ده. او دلته د امازون یو آر ایل ورکوو چې امازون کې دغه پروډکټ کوم یو دی. اسټیمیټډ سیل څومره خرڅلاو لري، دا ټول موږ تاسو دلته ورکولی شو. اف بی ای سیلر کاونټ څومره اف بی ای سیلران په دې کې موجود دي. سیل فار په څو باندې موږ تاسو خرڅوو، صحیح ده. نو دا ټول جزئیات موږ تاسو دلته ورکولی شو. نو درنو دوستانو د نن ورځې لپاره همدومره معلومات بس دي. انشاءالله راتلونکي درسو کې زه عملا تاسو ته د نورو پروډکټو په مورد باندې هم بحث کوم چې څه ډول موږ تاسو ګټور، مفید او پرافیټیبل پروډکټ پیدا کړو مختلف سورسز کې، او د هغې نه وروسته هغه تحلیل کړو، ارزیابي کړو، کرایټیریا هر څه باندې وګورو، هغې نه وروسته مخکې لاړ شو. ډېره زیاته مننه. د خدای په امان.